الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. زما اکثر ویډیوګانې په انګلیش کې وي، لیکن دا ویډیو خصوصا زه په پښتو کې جوړوم. د دې وجه دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې غواړم هر سړی دا ویډیو ګوري. زه تقریبا څو میاشتې مخکې افغانستان ته لاړم، بیا پاکستان ته لاړم. زه یو څو جماعتونو ته مختلف جماعتونو ته د جمعې لمونځ ادا کول دپاره لاړم. هلته ما وکتل چې زموږ علما مولوي صاحبان یو موضوع نه انتخابوي د جمعې لمونځ دپاره. کله په سیاست باندې بحث کوي، کله په کمپیوټر په انګلیسي باندې بحث کوي، کله په دنیا باندې بحث کوي، کله په جغرافیه باندې بحث کوي، کله په فقه باندې بحث کوي، کله په عقیده، مختلف موضوعات باندې بحث کوي او په آخره کې ومن الله توفیق وي خلک لمونځ وکړي. زه شخصي نظر لرم او امید لرم دا نظر خلک تعقیب کړي. بېشک زما نظر زما طرف نه دی، زما نظر د قرآن او سنت دی. نن سبا خلک راټولول ډېر یو مشکل کار دی، لیکن جمعې لمونځ ته هر سړی راځي او په دې هم پوه شي چې زموږ په ملکونو چې کوم مشکلات دي هغه د کم علمي له وجې نه دي. خلکو سره علم نشته دی. که هر سړي سره علم وای نو دا مشکلات به نه راتلل. تاسو په نیوز کې وګورئ چې چا د خپل ښځې نه پوزه پرې کړې ده. تاسو په نیوز کې وګورئ چې چا خپل لور خرڅه کړې ده. تاسو په نیوز کې چا خپل لور وژلې ده. یو بل وژنه، حرام خوړل، رشوت خوړل، ځمکه قبضه کول، خلکو د ملي پیوستون کویان یعنی ساګانې کور ته دننه کړي دي، حالانکه چې هغه د خلکو حق دی، لیکن خلک دې غم نه کوي. خلکو سړکونه بند کړي دي، هغه دې دپاره سره علم نشته دی. زه یو نظر لرم، د جمعې د مانځه فضایل باندې بحث کول لپاره به جدا ویډیو انشاءالله جوړه کړم، لیکن موږ ټول ښه پوهېږو چې جمعې لمونځ څومره مهم دی او جمعې ورځ څه مبارکه ورځ ده. په حدیثو کې راځي چې بهترین ورځ چې په کومه ورځ مر خیجي هغه جمعه ده، او په همدې ورځ آدم علیه السلام جوړ شوی و، او په همدې ورځ آدم علیه السلام جنت دننه شوی و، او په همدې ورځ جنت نه راویستل شوی و، او په همدې ورځ به قیامت راځي. دا ډېره مهمه ورځ وه. الحمدلله زموږ ځوانان، ماشومان، سپین ږیري ټول په دې موضوع پوه دي او جمعې لمونځ ته راځي. زه نظر دا لرم ولې نه زموږ علما مولایان دا کار وکړي، دوی هرې جمعې لمونځ ته یو موضوع انتخاب کړي او هغه موضوع باندې بحث وکړي. زما نظر دا دی چې مثلا یو میاشت مخکې خپل ټول موضوعات انتخاب کړي چې په فلان تاریخ په دې جمعه زه په ذکر باندې بحث کوم، په فلان تاریخ په دې جمعه زه په اسلام کې د ښځو حقوق باندې بحث کوم، په فلان تاریخ په دې جمعه زه د میړونو د اولادونو حقوق باندې بحث کوم، په فلان تاریخ په دې جمعه د میړه حق او د اولاد حق باندې بحث کوم. نور ډیر مسایلات قرآن او حدیث باندې بحث کوم، د فضایل د لمونځ ویما، د لمونځ ترجمه خلکو ته زده کوم، د غسل فضایل خلکو ته ویما. نو او دغه ټول ولیکي الحمدلله موږ په خپل ملکونو کې کمپیوټر لرو، پرنټینګ سیستم لرو او په بیرون دیوال باندې ولګئ. نو چې کله یو سړی تیریږي او د هر جمعات ګوري چې مولوي صاحب په دې موضوع دې جمعه کې دلته بحث کوي، نو که په هغه موضوع هغه سړی نه پوهېږي نو هغه جومات ته به لاړ شي. که بل جومات داسې وکړي نو کولی شي که هغه د بله موضوع باندې سړی نه پوهېږي او په هغه جومات د موضوع بحث کېږي نو هغه انسان کولی شي هلته لاړ شي. باید موږ بحث په ربح باندې وکړو، باید زموږ بحث په یو شخص چې کوم ځای کې په ټي وي کې کار کوي په هغه باندې باید بحث وکړو. ډېر موضوعات دي، لیکن که هر جمعه خپل موضوعات انتخاب کړي په دیواله ولګئ او ځوانان هلته راشي او ټول موضوعات نه ځان خبر کړي، نو زه یقین لرم انشاءالله چې زموږ ملک به علم زیات شي، اسلامي علم به زیات شي او خلک به پوه شي او دې غربت نه به موږ لرې شو. ځکه چې قرآن یو آیات دی په سورة رعد کې آیت نمبر 28 الله سبحانه تعالی وایي چې الله به هیڅ کله یو قوم بدل نه کړي تر څو پورې هغوی خپل ځان په خپله بدل نه کړي. تاسو دا مو وایئ چې موږ به امریکا راشي زموږ بدل کړي، تاسو دا مو وایئ زموږ به بل څوک بدل کړي. نه، باید هر انسان خپل ځان، خپل کور، خپل قریه بدلون باندې شروع کړي او کوم څه چې هغه پوهېږي په خپل ځان باندې تطبیق کړي، انشاءالله زموږ ټول ملک په همدې سیسټم باندې جوړ شي. زه یو خواهش لرم که دا ویډیو ماشومې، ځوانې، سپین ږیری ګورې
کېدای شي ټول علماو ته ونه رسېږم ته داسې کار وکړه چې دا ویډیو یو عالم ته ښکاره کړه که دا ویډیو هم ته نه ښکاره کړې خپلو سره کښېنه او ته ووایې چې زموږ د مسجد ملا مولوي صاحب داسې کار به وکړو انشاءالله چې دې هفتې نه بعد موږ په هر موضوع باندې ته بحث کوې یو جمعه مخکې هغه ولیکه په دیوال یې ولګوه چې خلک پوه شي او خلک موضوع باندې خبر شي او مولوي صاحب انشاءالله مولا هم دا درخواست کوم چې فقط په همدې موضوع باندې بحث وکړي او خلک ته خپل علم ورسوي نو که دا ویډیو خلکو ته ورسېږي نو زه به واقعا خوشحاله یم او که فکر کې زه صحیح وایم نو دا ویډیو خپل ملګرو ته فامیل ته خپل جماعت کې نور خلکو ته ښکاره کړه او خدای ته دعا وکړو زموږ ملک کې خدای پاک امن راولي او بیا خپل مینه و محبت سره ژوند وکړو او ټول مشکلات نه وزګار شو. السلام علیکم.